150 ټنه بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکي له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د ننګرهار ګمرک ریاست په ګډه همکارۍ پرون شنبه د روان 1445 هجري قمري کال د محرم الحرم د میاشتې په 4مه نیټه چې د 1402 هجري شمسي کال د زمري یا اسد د میاشتې لومړۍ نیټې سره برابره ده شاوخوا 150 ټنه مختلف ډول بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل چې د خوړو او درملو ملي ادارې لابراتوارونو ریاست کې نتیجه منفي ورکړل شوې وه. د یاد ولایت د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې حاضر او له منځه یوړل شول. نزدیک به 150 تن ادویه، محصولات صحی و مواد غذایی تاریخ گذشته بی‌کیفیت و غیر مسئول که نتیجه آزمایش لابراتواریش از سوی لابراتوار کنترل کیفیت اداره ملی دواغذ افغانستان منفی تثبیت شده بود و از چند به این طرف در گمرک ولایت ننگرهار ضبط و قرنطین بود هدر شد. امروز په ورته وخت کې د ننګرهار د ګمرک ریاست مسؤلین په یاده برخه کې د خوړو او درملو ملي ادارې هڅې او فعالیتونه ستایي او په راتلونکي کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکوي. خوړو درملو ملي ادارې نه ډېر منندوی کوم خوراکي توکي او درمل چې موږ دلته تجاران واردوي دوی ته استلام ورکوو نو په پوره توګه ورڅخه اطمینان لرو. کوم چې مثبت یا هغه موږ ته استلام مثبت راځوبوي او کوم چې منفي بې کیفیته یا تاریخ تیري نو دا څیر به سوځل کېږي موږ ته ثابتوي چې دا بې کیفیته دي او حدر اعلاني. په ننګرهار کې د خوړو او درملو ملي ادارې د ریاست مسؤلین خبرداری ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو هیواد ته بې کیفیته خوراکي توکي او درمل وارد کړي او د هیواد پر ټولو سوداګرو غږ کوي چې هیواد ته د بې کیفیته او غیر معیاري درملو او خوراکي توکو له وارداتو څخه ډډه وکړي. د خوړو د درملو ملي اداره به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې څوک بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل هیواد ته راوارد کړي او موږ په خپلو تجارانو په خپلو سوداګرو ورونو باندې دا غږ کوو چې هیواد ته بې کیفیته او غیر معیاري توکي او درمل را نه وړي او په آینده کې دوی چې دا خواهش کوو داسې اعمال دوی سرته ونه رسوي تر څو پورې د دې ولس صحت هم خوندي سي او د دوی سرمایه هم ضایع نه سي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1402 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه پورې شاوخوا 250 ټنه نور بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکي هدر کړي او یا یې هم له منځه وړي دي.